نن ټکي اسیا ته ښه راغلاست. اختر او اوربند مو مبارک شه. نن ټکي اسیا په دې اختر غواړي ستاسو د سولې ارمان په ویډیويي بڼه نشر کړي. که غواړي ګډون وکړي، هیله ده زموږ پر فیسبوک، ټویټر او یا هم واتساپ خپل پیغام راته پرېږدئ. سلامونه، احترامات او نیکې هیلې د نن ټکي اسیا کارکوونکو او اورېدونکو ته. زه د هلمند ولایت لښکرګاه څخه تاسو ته پیغام درلیږم. دا اختر مو ځکه ځانګړی اختر دی چې په دې کې 15,000 بندیان راخلاص شوي دي، الحمدلله. او موږ غږ پورته کوو چې د پاتې بندیان هم راخلاص کړي، ځکه د بندیانو خلاصون د سولې یوه برخه ده او د سولې لپاره به لار هواره شي. افغانستان کې د الله پاک تلپاتې سوله راولي. موږ په همدې ارمان یو. الله وسیله وردګ یم، افغانستان کې اوسېږم. د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت ټول افغان خویندو او ورونو ته مبارکي وایم او نیکې پرزوینې لرم. عبادات او قرباني مو قبوله شه. زه د یوې افغان مېرمنې په توګه په ټولو اړخونو غږ کوم چې د سولې پر وړاندې کوم نور شرطونه او بهانې پرېږدئ. تاسو ټول د هېواد د اتباعو او د دې وطن د اولادونو په توګه افغانستان د خلکو پر وړاندې مسؤلیتونه لرئ. لطفاً جګړه او تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېږدئ. زه مننه کوم د ټولو هغو خویندو او ورونو نه چې په هېواد کې د سولې لپاره هلې ځلې کوي. ورور وژنه نور پرېږدئ او راځئ چې د سولې دایمي اوربند یووالي لپاره غږ اوچت کړو. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله فطرت یم او له مدینې منورې څخه تاسو ټولو درنو هیوادوالو ته، خپلو خوږو ملګرو ته د نن ټکي اسیا یوټیوب چینل له لارې نیکې هیلې، سلامونه او د نیکمرغه لوی اختر مبارکیانې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې دا اختر د سولې، سوکالۍ او امن اختر واوسي، او الله تعالی دې وکړي چې را روان اخترونه په داسې حال کې ولمانځو چې د اشغال دغه تور ټغر مو له هېواده مکمل ټول سوی وي او موږ تاسو د یو اسلامي شرعي نظام تر چتر لاندې اخترونه ولمانځو. او خدای پاک دې د هغو ځوانانو او مبارزینو هڅې او مبارزه قبوله کړي چې د سولې لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي او افغانان د اوربند او سوله ییز اختر شاهدان دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Congratulations to all our compatriots on a peaceful Eid and ceasefire. Thanks to all those who have worked tirelessly to bring this into place. I ask God to have mercy on the people of Afghanistan and to grant them the peace and stability that they have been without for so long now. Afghans must have the right to choose their own path. We, Afghans, call on all parties to stop creating further conditions, obstacles, and excuses for peace. The intra-Afghan talks are the only way forward. I recorded this message for the peaceful campaign by Narnasia. My name is Jibrail. Akhtami Mubarak sa. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن ټکي اسیا ملګریو مینوالو ته ټولو ته زما سلامونه وایم او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. الله تعالی جل جلاله مو خوشحاله لره او الله تعالی مو دا اختر تاسو باندې مبارک که او دا اوربند سوی د طالبانو له لوري. زه خپله نور احمد هلال د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم. نو تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم او د اوربند مبارکي وایم. له طالبانو مو ډېر خوشحاله یو چې طالبانو اوربند کړی. په دا اوربند کې په ازاده توګه موږ ګرځېدلی سو او په طالبانو په سیمه کې او د حکومت په سیمه کې نور وګړي ډېر ازاده توګه ګرځېدلی سي. علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سمیع الله غزنوي د غزني ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې اوس مهال په پاکستان کې یم. د هر څه مخکې ټول امت مسلمه ته د لوی اختر مبارکي وایي، خصوصا وګران هیوادوالو ته.
الله تعالی دې ستاسو ټول عبادت او قرباني قبول او منظور کړي. الله تعالی دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي او الله تعالی دې شهیدانو کورنیو ته صبر جمیل ورکړي. الله تعالی دې ټول زخمیانو ته صحت کامله عاجله ورکړي. الله تعالی دې پاتې ټول بندیان په خپل فضل او کرم سره راخلاص کړي او الله تعالی دې د شریعت پر رڼا کې ګران هیواد ته صلح راولي. موږ د هر هغه چا ملاتړ کوو څوک چې د ګران هیواد دپاره د صلح په باره کې کوشش کوي. الحمدلله اسلامي امارت په خپلو وعدو باندې ټینګ ولاړ دی. هیڅ کله د خپلو وعدو څخه پر شا نه دی تللي او موږ د مقابل جهاد څخه هم دا غوښتنه کوو چې په خپلو وعدو باندې ټینګ ودرېږي، په یوه او بله بهانه باندې د صلح پروسې ته زیان ونه رسوي. په اخیره کې زه د نن ټکي اصلي او ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړي. الله تعالی دې ستاسو دا ټول خدمات قبول او منظور کړي. تل دې وي ودان غازي افغانستان. والسلام. الله تعالی مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم سلیم عبدالاحد. زه ټولو افغانانو ته خصوصا د شهیدانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې اسلامي قرآني محمدي نظام نافذ شي او الله جل جلاله دې وکړي چې ټول زندانیان راخلاص شي او په دې باندې ټول افغانان خوشحاله دي. ښه اختر ولرئ. والسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حاجی افسر خان د افغانستان د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د بغوانیو د کلي اوسیدونکی یم چې فعلا په سعودي عربستان کې مسافر یم. تاسو د نن ټکه اسیا ټولو کارکوونکو ته اول او بیا د اسلامي امارت غښتلو مجاهدینو ته او بیا د افغانستان ټول مسلمان ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم او دا لوی اختر زمونږ د خوشحالۍ درې خوشحالۍ اختر دی. او یا اول خوشحالي د اختر ده او بیا هم د اوربند او بیا د اسلامي امارت د کامیابېدلو لوی اختر دی او موږ ته دا ډېره غټه خوشحالي نن الله پاک را په برخه کړې ده. ټولو اسلامي امارت کارکوونکو ته او دواړو طرفونو نه دا غواړو چې اوربند وغځول شي او په افغانستان کې اسلامي صلح او امن راشي او اسلامي شریعت نافذ شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه د لوی اختر مبارکي ټول اسلامي امت او په تیره جګړه ځپلو افغانانو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې سږنی اختر به د سولې اختر وي، د امن اختر به وي. له حکومت او طالبانو مې غوښتنه دا ده چې د سولې خبرو ته کینی، د سولې خبرې کامیابه کړي او نور جګړې ته د پای ټکی کېږي. افغانان ټول په دې هیله دي چې راتلونکي اختر د سولې اختر وي، د امن اختر وي، د هوساینې اختر وي، د خوشحالۍ اختر وي، د نیکمرغۍ اختر وي، د نیکبختۍ اختر وي او راتلونکي دا وخت موږ په افغانستان کې جګړه ونه لرو او هره خوا سوله سوله وي. نو یو ځل بیا ټولو ته لوی اختر مبارک شه. سلامونه، نیکی هیلې، احترامات مې ومنئ. زه قاري محمد حسین د پاکستان خیبر پښتونخوا ضلع هنګو درسمند اوسیدونکی یم. د ټولو نه وړاندې د ټول افغانستان غیور ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم او خصوصا امارت اسلامي مجاهدینو ته د لوی اختر مبارکي وایم او په اخر کې د نن ټکي اسیا ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. والسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ټکي اسیا والا محترم تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه مولوي حمدالله مدثر صاحب له کندهار ولایت او ژړۍ ولسوالۍ څخه اوسېدونکی یم. ټولو هیوادوالو او مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم. الله تعالی جل جلاله دې دغه لوی اختر د هیواد په اړه د جګړې اخرنی اختر وګرځوي. الله تعالی جل جلاله دې د دې مؤمن او ځورېدلي او مجاهد ولس ستړیاوې تکالیف هغه قبول و مقبول وګرځوي. موږ ټول هیوادوال انشاءالله العزیز د یو ښه سوچه او اسلامي نظام په هیله یو. زه احمد الله خالد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ اوس فلحاله د هجرت په دیار ګاونډي هیواد کې په خپل تعلیم و تعلم بوخت یم. د ټول اسلامي نړۍ مسلمانانو ته
او بالخصوص د خپل ګران هیواد افغانستان غیور کړېدلي او مظلوم بیچاره ولس ته د دغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ خوشحاله به یاست. الله دې وکړي چې دغه اوسنی اوربند په همیشني اوربند بدل سي. الله دې وکړي چې دغه راتلونکی ژوند ټول د سولې او امن تر چتر لاندې پر مسلمانانو تیر سي. خدای مو وساته. مننه. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. اما بعد د افغانستان ټولو ولس ته د سولې او اوربند په مناسبت مبارکي وایم. د لوی اختر مبارکي هم ورته وایم. زموږ مسافرو د خوا څخه د ټولو افغان ولس ته د لوی اختر او اوربند مبارکي وي. نو موږ ټول الحمدلله دلته اوس بالحاله په ایران کې قرار لرو. خو ټول افغانستان ولس ته، ټول ملت ته، ټولو هغه مسلمانانو ته چې قربانۍ یې ورکړې وي د جهاد په لاره کې، ټول ولس ته مبارکي وایو. الله جل جلاله دې صبر جمیل او اجر عظیم ورکړي. والسلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. زه اسد الله اسدیار د فراه ولایت د بالابلک ولسوالۍ. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د اختر د درې ورځې اوربند ته افغانان ډېر زیات خوشحاله دي، خوشبین دي ورته، ځکه چې دغه درې ورځنی اوربند کولی شي په دایمي اوربند باندې یا په دوامدار اوربند باندې بدل شي. که وګورو جګړې دواړو غاړو ته، که د طالبو غاړه ده که د افغان حکومت غاړه، دواړو ته افغانان وژل کېږي، دواړو غاړو ته خزاره افغان ولس ورکوي. نو پکار دا چې دغه د سولې کومې خبرې چې روان دي دې ته کار وشي او دغه خبرې لا وغځول شي. تر څنګ د جنګ له دواړو غاړو غوښتنه دا ده چې په خپلو کې دغه اوربند دایمي کړي او دغه اوربند ته لا کار وکړي، ځکه دغه درې ورځې اوربند ته افغان ولس ډېر زیات خوشبینه دی، خوشحال دی. که چېرته دغه اوربند دوامداره شي نو معلومه خبره ده چې افغان ولس به دغه دوامدار اوربند هرکلی وکړي. نو د جنګ له دواړو غاړو غوښتنه همدا ده چې په خپلو کې دغه اوربند دایمي کړي او د افغان ولس دپاره دغه څو ورځې چې خوشحالي وي دا ورته لا په نورو خوشحالۍ باندې بدلې کړي. که وګورو طالب غاړې ته هم افغان ولس قرباني ورکوي، په هغې غاړه کې هم افغان ولس وژل کېږي او په افغان حکومت کې چې کوم خلک دي دا هم د افغان ولس بچیان دي او دوی پکې وژل کېږي. یعنې دواړه غاړو ته که جنګ ترسره کېږي نو کوم جبران چې دی یا کومه سختي چې ده، کوم مرجوبله چې ده، کوم درد چې دی هغه افغان ولس ګوري او افغان ولس ته یې درد رسېږي. نو غوښتنه مو د جنګ له ټولو غاړو دا ده چې سولې ته کار وکړي، د سولې د خبرې لا دوامداره کړي تر څو وشو کولی موږ یو سولیز افغانستان ولرو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د فراه ولایت یم. نو الله دې وکړي چې ټوله افغانان راته روغ او جوړ او خوشحاله اوسي. ګرانو هېوادوالو ټولو ته د اختر مبارکي وایم، د اوربند مبارکي ورته وایم. هغه بندیانو ته چې خپلو کورو ته راغلي دي، خپل د قومانو سره، خپل د کورنۍ سره ویني او د اختر په خوښۍ تېروي، هغو ته هم مبارکي ډېره ډېره وایم. الله پاک دې زموږ اوسوز هغه شرعي نظام د ټولو افغانستان را نصیب کړي چې زموږ اوسوز ټولو افغانانو خیر پوښ کړي. او نیم انشاءالله امید لرمه چې زموږ اوسوز خود به خود افغانان وروڼه سره کښېني او لاس سره یو کړي، لاس سره موټ کړي او تمه لرمه. او الله پاک دې هغه قانون زموږ اوسوز چې د الله پاک کم قرآن کم حدیث ویلی دی هغه د الله پاک زموږ اوسوز په افغانستان کې زموږ ټولو افغانانو په نصیب کې. والسلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد عابد د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. تر هر څه وړاندې تاسو ټولو ته د الله اختر په مناسبت مبارکي وایم. الله تعالی څخه سوال کوم چې ټول قربانۍ جهادونه هجرتونه او د اسلام لپاره ستړیا خپل دربار کې قبول کړي. د شهیدانو دی الله تعالی شهادتونه قبول کړي، بندیان دی الله تعالی له بنده را آزاد کړي. آمین یا رب العالمین. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is most gracious and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Zubair, son of Mauli Ahmad Jan Sahib. I am from Ghazni province, Afghanistan. Eid Mubarak for all Muslims around the world, especially for the people of Afghanistan. We are so excited that we are celebrating this Eid in peaceful environment. We Afghan nation thanking Islamic Emirate for
announcing ceasefire. Firstly, may Allah make our country peacefully and real Islamic state. به نام خدا، احمد سهیل سرفراز هستم، یک تن از کارمندان دواخانه بی‌نظیر. خب بحث امروزه که موضوع فعلا در بازار گرم بحث صلح و آتش بس که طالبان در نظر گرفتن. چنانچه ما همه روزه شاهد از اینیم که ناامنی‌ها و وضع امنیتی افغانستان به خصوص شهر هرات روز به روز در حال رو به خرابی میره و این آتش بس و صلح که قراره که از این به بعد تامین بشه یک سلسله خوبی‌های در پی داره که اگه این دوام پیدا کنه به نفع تک تک افراد جامعه باشه و خود ما شاهد از این بودیم که سالهای قبل این موضوع ها مطرح شد ولی چنانچه که باید پیگیری میشد پیگیری نشد و به امید ای که این صلح و آتش بسی که امروزه درباره از صحبت میشه یک صلح دائمی باشه، چون تمام افراد می جامعه ما به خصوص مردم رنج دیده افغانستان خواستار صلح هستند و صلح هم خود و یک موضوع خوبه و میتونه باعث پیشرفت ما و کل می افراد جامعه بشه. که این صلحی که امروزه اینا صحبت میکنم دوامدار باشه، چنانچه سالهای قبل ما جلوتر هم یادآوری کردیم که این صلح دوامدار نبود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د نن ټکی اسیاته د پیغام پرېږدم. ردګل تنها یم د بادغیس ولایت اوسېدونکی یم. اوس مهال دا پیغام د ترکیې څخه پرېږدم. د سولیز اختر او د لوی اختر مبارکي و ټولو افغانانو ته تقدیموم. خدای پاک دې وکړي چې همیشه زموږ په افغانستان کې سوله او امن راسي او خپلواک آزاد افغانستان وسیږي. الله پاک دې زموږ په افغانستان کې سوله راولي. الله پاک دې دا جنګونه او دا نور دا دربدري د افغانستان څخه ورکې کړي او زموږ پر ښکېلو غاړه باندې پر دواړو غاړو باندې د اسلامي امارت پر مجاهدینو باندې هم دا غوښتنه زموږ د ورڅخه د افغانستان د دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې نور دې نو پر سولې په پروسه کې د خنډونه نه ایجادوي او نور دې نو افغانستان دا کونډیانې اطمینان او پلرونه ورونه دا دې نه جوړوي. نور دې په افغانستان کې خواهش ځینې کوو چې په افغانستان کې سوله او امن غوښتونکي ټول افغانان دي او را دې سي سوله دې راسي. انشاءالله موږ د سولې ملاتړ کوو، همیشه یې ملاتړ کوو. موږ مننه کوو د ټول افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو جنو چې په دې اختر کې اوربند وکوي. موږ هرکلی کوو. خدای پاک دې همیشه سوله او امن په افغانستان کې راولي او د خدای پاک جنې دا ارزو و ارمان دی چې په افغانستان کې مو سوله او امن راسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ټکی اسیا ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سید احمد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسېدونکی. تاسو ته د لوی اختر او اوربند مبارکي وایم او الله جل جلاله دې پاته بندیان تر خپلو کورونو پورې په خیر راورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی امیری هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات. راجب به آتش بس اینه دیگه صلح سرتاسری بیای به خیر خوشی مثل این روزایی که هست همه در کنار هم خوب و خوشیم، دور از انفجار و انتحار و آدم کشی اینا برادر هم دیگر بکشیم. بیتر از اینه که همه مثل امروز که روز عیده در کنار هم خوب و خوشیم بهترین کاره. تقاضا هر شهروند نه تنها همه از هر کس که پرسان کنیم آرزوی آرمانی همینه که صلح بیای به کشور ما و شما. بسم الله الرحمن الرحیم. مظفر اویدیم، یک تن از نونوای شهر هرات. دیگه موضوع درباره صلح و آتش بس بین دولت و طالبان، ما مردم خیلی خوشنود هستیم از این باره و یعنی برای چند روز عید که شده دوست داریم که دوامدار باشه و انشالله دائمی شه، به خاطر از اینکه تمام مردم بتونن هم به خاطر صلح، آرامش، پیشرفت و ترقی کشور خود دولت و طالب هم دیگر بشین. اینا خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. د نیکمرغه لوی اختر مبارکي خپلو ټولو هیوادوالو ته وایم. الله تعالی دې زموږ ټولو عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي. خدای دې دغه اختر د خوښۍ او د خوشحالۍ و اختر وګرځوي او د سولې لپاره چې کومه پروسه پیل شوې ده، کومې هلې ځلې پیل شوي دي، زموږ هیله دا ده چې دغه پروسه په چټکۍ سره پر مخ ولاړه شي. زه په دولت او همدارنګه په وسلوالو طالبانو باندې دا غږ کوم چې په صادقانه ډول باندې د سولې د پروسې لپاره کار وکړي، ځکه که سوله په وطن کې نه وي هره ورځ به بېګناه انسانان وژل کېږي، هره ورځ به خلک د مشکلاتو سره مخامخ وي. خو که کله سوله راغله
بیا به موږ د یو هوسا او آرام ژوند خاوندان اوسو په دې هیله چې سوله دلته خپلې مبارکې وزرې وغوړوي او په افغانستان کې موږ د یو باثباته او سولیز ژوند خاوندان شو. سلام علیکم ورحمت الله. ټول مسلمانان مبارک شه. افغانان اوربند مبارک شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمله رحم الله ابو مصعب د زابل ولایت د ارغنداب د ساګز د ولسوالۍ د ملک د کلي اوسیدونکی یم. ټولو وطنوالو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله عظم شانه دې وکړي چې ټول افغانان وروڼه د اختر شپې په خوښۍ او په خوشحالۍ سره تېرې کړي او موږ ټول افغانان د دې ارمانجن یو چې په افغانستان کې یو اسلامي قانون راسي، په افغانستان کې اسلامي شریعت راسي. موږ ټول د دې ارمان لرو او ټول د دغه تږي یو او الله جل جلاله عظم شانه دې هغه ځوانان راته ژوندي لري. الله جل جلاله عظم شانه دې د دوی په ژوند کې برکتونه واچوي چې دوی د سولې دپاره هلې ځلې کوي، د سولې دپاره ستړیاوې کوي. الله جل جلاله عظم شانه دې له دوی څخه د خپله قرباني قبوله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت باندې د زړه له کومې مبارکي وایم. خوښ او خوشحاله یم چې سږنی لوی اختر زموږ په داسې حالات کې تیریږي چې له طالبانو د خوا 3 ورځې اوربند اعلان شوی دی. زموږ کشران مشران او د ټولنې ټول قشرونه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي چې سږنی اختر کې اوربند دی، جنګ او جګړې او د ډز اواز نه اورو. موږ چې څومره نور د جنګ او د جګړو نه ډېر زیات ستړي شوي وو، کورونه او جوماتونه، مساجد، مکاتب او عامه شتمنۍ او ډېر بې ګناه خلک دغه بدبخته جګړې د موږ نه وخاړه. نو هیله او غوښتنه هم د دواړو حکومت او د طالبانو دواړو نه دا ده چې نور په دغه مسلمان ملت باندې ترحم وکړئ، نور په دغه ځورېدلي او کړېدلي ملت باندې ترحم وکړئ، نور د جګړې نه لاس واخلئ، سولې دپاره کار وکړئ او خدای پاک د دواړو جانبیانو نه دا توفیق ورکړي چې د خپل موقفونو نه یو څه تنزل وکاندي تر څو سولې ته ورسیږو او دغه هیوادوال او د افغانان نور په سوله او امن کې ژوند وکاندي. ډېره زیاته مننه. آتش بس چیز خوبی است به حساب کشورهای اسلامی. اگر آتش بس شه خیلی هم چیز خوبی آتش بس، ولی ما خود آدم شخصا توقعی ندارم که آتش بس فعلا وجود پیدا بکنه، چرا که این وعده خدا برفته که کافرها مسلمان‌ها رو در تسلط خود قرار میدم تا که روز به روز مسلمان‌ها رو ضعیف کرده برم. وقتی که مسلمان‌ها ضعیف شد هیچ کاری هم دست اینا نمیاد. فعلا به این مملکت ما و شما جهاد است. اگر جهاد بکنه، جهاد نه که یکدیگر خور بکشیم، این جهاد گفته نمیشه. جهاد بر علیه کفار باید جهاد کنی آدم که خود خدا گفته، کتاب خدا گفته، پیغمبر خدا گفته. امروز ما دست به سینه به جلوی کفار ساده احترامی رو میگیریم، خدمتی رو میکنیم، نوکری رو میکنیم، خلاص به خود ظلم میکنیم. این جهاد گفته نمیشه. ما از این جهاد هیچ توقعی نداریم که ما فعلا جهاد میکنیم. چرا طالب هم از این وطن، از این خاک، دولت هم از این وطن، از این خاک، یکدیگر خور به ناحق کشته میریم. دیگه عرض باشه در خدمت هستیم. نورحمد جان هستم از ولسوالی اوبیا که تکسیون شهر ایراد 64 متره. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو سامعینو غیرتمندو مسلمانانو او د دین فتنګانو لکه څرنګه چې نن د لوی اختر نیکمرغه ورځ ده، په دې حساس باندې ټول ملګرو او مجاهدینو او اسیرانو او بندیانو ته او د شهیدانو کورنۍ ته د اختر مبارکباد پیش کوم او دا رقم ته هغه خلکو ته بیا خاص کر د اختر مبارکي پیش کوو چې کوم خلک د افغانستان په دې بهترین سوله او ښایسته عمل کې کوشش کوي او هغو ته خاص کر د ښایسته ژوند، د ښایسته حیات، د ښایسته عمر، د ښایسته عباداتو د خدای تعالی جل جلاله څخه د توفیق د نصیب کولو دعا ورته کوم. علم کامیابه لره، خدای تعالی ژوندي لره، سوله او ازادي مو په
برخه شه الام ژوندي لره. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. عزیز صاحب ته څه پیغام لري دا اوربند و دغه د سولې ته په د اختر کې؟ اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ټکي سیا ټوله اورېدونکو کارکوونکو ته اول د اختر مبارکي وایم. بل خو نو موږ په دې اختر کې ډېر خوشحاله یو چې دواړو طرفو دا د اوربند اعلان کوي او طالبانو خوا د خپله ژمنه پوره کړله، پرون یې ټوله بندیان ولیلا کړله او د افغانستان حکومت کم بندیان چې پاتې دي هغو ته هم دا پیغام دی چې دا بندیان ټوله ولیلا کړي او په افغانستان کې سوله تامین شي او بین الافغاني مذاکرات شروع شي. نو موږ په دې اختر کې ډېر خوشحاله یو چې دا د ټک ټوک بند شو. محترمه دغه 3 ورځې اوربند په دا لوی اختر کې چې د دواړو طرفو څخه اعلان شوی دی پر دې سولې پر باره باندې ته څه پیغام لري؟ دا خو نو موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو. دا 3 ورځې اوربند وشو، دا اختر ښه ښایسته اختر دی او دغه طالبانو بندیان ایله کړي دي، مخامخ ګرده ایله کړي دي. غواړو چې د افغانستان حکومت هم دغه ایله کړي دا نور پاته بندیان او بین الافغاني خبرې شروع شي ژر تر ژره. نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو. محترم ورور دا 3 ورځې اوربند په دا لوی اختر کې اعلان شو د دواړو طرفو څخه، نو ته څه پیغام لرې د سولې پر باره او د اوربند پر باره باندې؟ په دې باره موږ ډېر خوشحاله یو چې د طالبانو بندیان پاک ولیلا کړي دي او د افغانستان حکومت نه دي رایله کړي. ته څه پیغام لرې د افغانستان حکومت؟ موږ غواړو چې د افغانستان حکومت هم د بندیان ایله کړي. په دې اختر ته څونه خوشحاله یاست؟ ډېر خوشحاله یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد انس د دوبۍ څخه نن ټکي اسیا ته او د افغانستان ټولو وګړو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. موږ ډېر خوشحاله یو په دا اوربند کې الله دې دا اوربند دایمي کې او افغانستان کې تلپاته سوله راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد تقی د کندهار اوسیدونکی یم. د هر څه تر مخه ټول مجاهد ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم. رب دې د اختر د هیواد د ازادي او اسلامي نظام د اقامې سبب وګرځوي. دا چې طالبانو د کابل ادارې د عسکرو د خلاصون لړۍ پوره کړه او د سولې لپاره هر ممکن کوشش کوي، نو موږ د مقابل جهاد څخه هم غواړو چې د بندیانو د خلاصون لړۍ پوره کړي. د بندیانو خلاصون په یوه او بله بهانه نه وځنډوي او سولې ته د ناجایز خنډونه نه جوړوي. افغانان دې پرېږدي چې خپلواک او خوشحال او آزاد افغانستان جوړ کړي. خوشحال یم چې په هیواد کې مو بیا د امن او ازادي د راتلو امیدونه پیدا شوي دي او پر دې راغلي یرغلګر مو د هیواده وځي. د ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې د سولې او اسلامي نظام لپاره متحد شي او نور د هیواد د دشمنانو په درواغجنو شعارونو خطا نه شي. د آباد سوکاله او آزاد افغانستان په هیله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خالد زدران د پکتیکا ولایت زیړوک ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د نن ټکي اسیا له لارې خپلو ټولو هیوادوالو ته د سوله ییز اختر اوربند مبارکي وایم. مننه له ټولو هغو کسانو چې په هیواد کې د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د الله تعالی څخه مې خواست دی چې پر افغانانو ورحمیږي او نور په ګران هیواد افغانستان کې سوله او امن قایم شي. سوله او د خپل خوښې اسلامي نظام د افغانانو حق دی. افغانان باید د خپل مسیر ټاکلو واک ولري. موږ افغانان پر ټولو اړخونو غږ کوو چې باید د سولې پر وړاندې نور شرطونه، خنډونه او بهانې رامنځته نه کړي. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم دلاور رحمانی دی. زه د سعودي عربستان د طیب په ولایت کې اوسېږم. خپل ټولو هیوادوالو ته د سوله ییز اختر او اوربند مبارکي وایم. مننه کوم له ټولو هغو کسانو چې په هیواد کې د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د الله تعالی څخه مې خواست دی چې پر افغانانو ورحمیږي او نور په ګران هیواد افغانستان کې سوله او امن قایم شي. سوله او د خپل خوښې اسلامي نظام د افغانانو حق دی. افغانان باید د خپل مسیر ټاکلو واک ولري. موږ افغانان پر ټولو اړخونو غږ کوو چې باید د سولې پر وړاندې نور شرطونه، خنډونه او بهانې رامنځته نه کړي. دا پیغام د نن ټکي اسیا لپاره ما دلاور رحمانی ثبت کړ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالباسط سحر د افغانستان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی ټول مسلمه امت ته خصوصا د مظلوم هیواد وګړو ته د سوله ییز اختر مبارکي وایم او د سولې او اختر دوې سترې خوښۍ مې په ژوند کې بلا د خوښۍ شیبه ده. سولې ته ګام، ژوند ته ګام، اسلامیت ته ګام، له هیواد سره د دیانتدارۍ ګام بلل کیږي او سولې ته خنډ د دې ټولو ښېګڼو د هدر او د نیست په معنا دی. د چا چې د جنگ په دې روانه لړۍ کې شخصیت ته زیان اوښتی، مال ته زیان اوښتی، اولاد قرباني شوی، راځئ غبرګون یې یوازې او یوازې د عمومي عفو، درګذر او احسان اعلان کړو. دا یو لنډیز د ټول هیواد وګړو ته د زیرې په توګه ډالۍ د خدای د ښکلي کائناتو یو ګړنګه ای زما خوار ولسه زما په وینو رنګه دغه حتمي ده د ښکلا احساس دې نشي کړلی ته ښایسته یې ټول جهان لره بدرنګه ای ښکلیه ټول به را نظار شي که دې وکتلم دا ظاهري کوکنار مې مه ګوره نه بنګه ای ښکلیه ټول به را نظار شي که دې وکتلم دا ظاهري کوکنار مې مه ګوره مه بنګه زما د ټولې ستونزې حل لاینحل تا سره دی ګریوان مې مه نیسه ګدۍ به دې شړنګه اوس د پخوا په شانتې جوړ د نړۍ سیال یم زه اوس د پخوا په شانتې جوړ د نړۍ سیال یم زه اوس لاس کې نه لرم بیلچه او نه کولنګه. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان ځورېدلې او کړېدلې ولس ته د نن ټکي اسیا فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل له لارې د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. هیله ده چې د اختر ورځې مو په خوشحالۍ سره تېرې شي او همداراز هیلهمند یم چې دا اختر مو په جګړه ځپلي هیواد کې نور د سولې او آرامښت پیلامه وګرځي. خوښ یم چې دا ځل اختر په داسې حال کې لمانځو چې له یوې خوا په دوحه کې د اشغالګرو او متجاوزو کفارو د شړلو تړون لاسلیک شوی دی. زرګونه تنه زندانیان مو له زندانونو څخه د لوی الله جل جلاله په فضل سره آزاد شوي چې دا مهال د اخترونو خوشحالي له خپلو فامیلونو سره یو ځای لمانځي او له بل پلوه خوشبختانه د سولې هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. خو د یو دردېدلي افغان په حیث پر هغو جهتونو غږ کوم کوم چې د سولې پر وړاندې خنډونه ایجادوي، خپلې ګټې په جګړه او د نورو بېګناه او بې اسري افغانانو په وژلو، ربړولو او وینه بهولو کې لټوي. چې د خدای خاطر وکړي، نور د دې ولس پر حال رحم وکړي، سوله وکړي، پردي له خپلې خاورې وشړي او د یو سوچه اسلامي نظام، خپلواک، سرلوړي او هوسا افغانستان لپاره کار وکړي. په پای کې د نن ټکي اسیا له ټولو کارکوونکو، همکارانو او خوښوونکو او هر هغه ویښ او با احساس افغان ته چې تل یې د ولس د خیرخواهۍ او ویښتابه لپاره قلمونه اوچت کړي او لکه د نن مهال غوندې په حساسو شیبو کې د سولې لپاره مټې رابډ وهلي دي، د نیکمرغه لوی اختر ځانګړې مبارکي وړاندې کوم او دعا کوم چې الله جل جلاله مو خدمتونه قبول او اعلی جنتونه نصیب کړه. والسلام. ورور مو ملغني خیل، شاعر او لیکوال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. زه نجیب الرحمن حکیمي د غزني ولایت اوسېدونکی په عالم په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوم. د افغانستان ټول غیر او متدین ولس ته د زړه له کومې نه د لوی اختر او د درې ورځني اوربند مبارکي وایم. الله جل جلاله دې درې ورځني اوربند او د لوی اختر نیکمرغه ورځې د افغانستان د سوکالۍ او د آرامۍ سبب وګرځوي او له پاک رب نه په افغانستان کې د اسلامي او شرعي نظام حاکمولو غوښتونکی یم. الله جل جلاله دې موږ په یو اسلامي نظام باندې ونازوي او هغه څوک چې د سولې په وړاندې خنډونه ایجادوي هغه ولس ته اوس د لمر په شان ښکاره دي او نور باید د سولې په وړاندې باندې خنډونه ایجاد نه کړي، ځکه ولس له دوی نه سخت کرکه لري او لا به هم د دوی او د ولس کرکه زیاته شي او ولس همیش له دوی څخه کرکه لري او باید د سولې په وړاندې خنډونه ایجاد نه شي او هغه اسیران ورونه چې په جیلونو کې پراته دي باید د اختر د خوشحالۍ په مناسبت او د دې مبارکو ورځو په مناسبت باید له جیلونو رها شي او باید خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل اهل و عیال ته یې ورورسوي. که تاسو هم غواړئ پیغام مو نشر شي، هیله ده خپل ویډیویي پیغام زموږ د واتساپ په شمیره راولېږئ. د واتساپ شمیره ده 0093 او 50 50 022.